ګرانو دوستانو، دا د حسنین ټیک ټاک ویډیوګانې دي، تاسو ته مخامخ په سکرین ښکاري. د دې سټایل نه، د دې ویښتو نه دا پته لګي چې دی سراسر بدتمیزه انسان و او د ده کرتوت، د ده دا کار چې دی دا ډېر غلط و. د ده د ویښتو زلفان چې کوم دي دا ډېر غلط و. دوستانو، د دې وجه باندې د ده کور وران شو، پلار یې وفات شو او مور یې په زخمونو کې پرته ده. دوستانو، څومره د افسوس خبره ده چې یو زوی رالږي، زوی نشه هم نه کوي او داسې نشه کوي چې د موبایل نشه ده، پبجي دی او دغه ټیک ټاک دي چې دغه نشه کوي نو خامخا به پلار ونیي، خامخا به مور ډزې کوي. دوستانو، دې ته زه لوپر وایم. د ده د ویښته چې کوم دي دا د کونیانو دي. د ده ویښته چې کوم دي د دې د لاسه د ده کور وران شو. د ده د لاسه د ده وړه وړه خویندې او ماشومان وروڼه دا پاتې شو. دا په څه وجه؟ د ده د تماچې په یو ډز باندې.